ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی دی. هغه ویلي دي طالبانو څخه یوه غوښتنه لرم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پر ځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې چې نن خپور شو دغه راز یې ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره نظام کورنی مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام را حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیر څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدل ته لاره هواره کړه. خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.